زه کابل نه راغلی یم ځای نه لرم د شپې او پیسې م رانه کڅبور ویلي دي یوه شپکه راکړې د دولت زوی سیخه سره ده در سره ځم دولت زوی ته خدای مې در واچو د ورور زه کوټه نه لرم د مېلمانو کوټه د ورور کوټه مې قربان الله دې جنت قسم د په ورور پورې یم دې ویستلی له سیالۍ له تا مننه کوم زما د عمر مجبور خیرې ښه جوړې مر شوی نه دا بر چېرته وړې کور مو چېرته دلته نږدې یې زه د کابل نه راغلی یم بیا د شپې لپاره ځای نه لرم تا په نظر چېرته شپه وکړم ولې هوټل ته لاړ څه کوې هوټل کې پیسې را سره خو نو زه به څه خو زه خو ته مې نه در سره بیایې کور ته یوه شپه به در سره وکړم روژه به قسم په خدای دې ګیز او دې بېګانه نه نه درته معلومه دې ګیز او دې بېګانه ډوډۍ نه لري خیر تاسو څه خوړل هغه به در سره وخورم قربان دې شم الله دې ژوندی له د ورځې څومره کار کړی قسم په زور جلال سي 60 روپۍ راوړل او روژې دپاره د سودا اخیستې ده قسم نه درته وکړه والله خو بلاکه به مې اخیستې مینې قسم نه درته وکړه چې نه یې مې اخیستې او داسې هم نه درته وایم بسې جب ته لاس کړه سمدستي ما ته راکړه والله خو بلاکه دغه ته هم درته یو شی د روژې مصارف دې څومره کېږي 10 نفره یاده 10 نفرې تا نه ته کار کړی یک تا نه کار مصارف واړه زمانې مې دي دومره مصارف دې څومره راځي مصارف مې واته خو خدای علم لري استعمال څومره 1000 روپۍ دې بس کېږي بس که دې کومک را سره وکړې والله په زه کومک نه کوم ما در سره بوځم چې سودا به د 1000 کېږي که نه به کېږي قسم په ذل جلال چې ته به په پټو سترګو جنت ته ځې که ولاړې نه زه به دا ګیره درته ښیم نورې خبرې دغه 1000 افغانۍ دي یاره پردګار خو دې چې په پټو سترګو جنت ته ګوره قربان یو شی په مقابل کې درنه غواړم یو شی بس دا کوې غېږه بس ماما یمې غاربۍ له تا مننه کوم زما د عمر مجبور جنتي که دا د حق دی په دې وطن کې دا حق دی زه د کابل نه راغلی یم مونږ هېڅ کار هم نه دی کړی دا به الله د تا په قسمت کې کړی وي مونږ د کابل نه راورسوو دا خدای مې در واچو د ورور زه کوټه نه لرم د مېلمانو کوټه د ورور کوټه مې قربان الله دې جنت قسم د په ترو پورې قربان الله دې جنت بس په دې د کور سودا وه بد الله دې د بل درته ودرولی نه ما یوه خبر درته کړله ښه زه کابل نه راغلی یم کور چېرته دی تاسو موږ خو دغه بار هغه کې د لرګی اډې کې ځای نه لرم د شپې او پیسې م رانه کڅبور ویلي دي یوه شپکه راکړې نرغوندې په دواړو سترګو خلک وایي پکتیوال ډېر دی مېلمه پالنې خلک دي نو شپه راکوې نرغوندې په شی به راته پاخه کړې وجه څه تیار یې ورور راشي ته مو څه دې تیاره کړي دي روژه ماته دې څه شی تیار کړي دي بس خونده او بنډۍ منډۍ د دال مال لا شون څنګه د ژمي سودا روژې ته دې سودا اخیستې ولا سودا مې لږه لږه سره کړې ده څومره پاتې ده یاره پاتې خو پاتې خو ډېره ده څو روپۍ د سودا کېږي یاره داسې به شي 1000 روپۍ سودا به کړي 1000 روپۍ 1000 روپۍ سودا څومره نوره کې ولا لګيږي سودا مثلا څومره لګيږي نه 15000 روپۍ خو لګيږي 15000 لګيږي دا خو لګيږي بس 15000 روپۍ نه لري ولا خو بس ګوډې کې ما در سره بوځه ښه ما در سره بوځه او بیګه ته هغه راکړه د شپه راکړه زه به تا ته 15000 روپۍ درکړم په دواړو سترګو وانه نه غواړم پوه شوې که نه 15000 روپۍ دې لګېږي زه به تا ته 15000 روپۍ درکړم دا د حق دی دا لاړ شه او اولادونو ته د شیان پرې واخله زه به لاړ شم شپه به هوټل کې وکړم ویلې په دواړو سترګو شپه هوټل کې وکړم که تا سره بلکل یې مو سره کوي خو جلال لرم پوه شوې هېڅ شی هم د دې په مقابل کې نه غواړم یو شی درنه غواړم راکوې غېږه زما د عمر مجبورۍ له تا مننه کوم زما د خدای دې یار وسخه بس دا د حق و مونږ هېڅ هم نه دی کړي د کابل نه الله شاید دې په خطر رالیږلی وم چې ته روژې ته په دې ځان ته شی واخلې وویخو الله دې بود کړه الله دې قام احساس پیدا کړو راغلی یم د کابل نه بیا شپې مې ودا کې شپه وه د بکسه کې جیبي مې رانه ورک شو بټوه مې او اوس دومره پیسه چې په هغه کې شپه وکړم په هوټل کې ما که نن د شپې مې در سره بوځي یوه شپه راکړې
کور کې مې یوه شپه در سره قط شپه تېرې کړم سهار ځم نه شپې ځای موږ نشته نه یې لرې ولاکه لرو نه خپل کور نه لرې نه څومره کار دې کړی ده نن دې څومره کار کړی ده 100 روپۍ مې کړی ها 100 روپۍ 100 روپۍ کار دې کړی ښه ته لږ دې طرف ته راشه دغه طرف ته 100 روپۍ دې کار کړی ده کار نشته کور ته دې سودا اخیستې ده کور ته دې سودا اخیستې ده نه ولاکه مې اخیستم تر اوسه نه درته ما سپین ږیری ولاکه کور ته دې بیخي سودا نه ده څه دې لودي کې وراکه ځم یخته زه پیسې نه لرم ما د کور سودا دې په څومره کېږي د کور سودا دې په څومره کېږي سودا څه وایم ولاکه مثلا د روژې مبارکه میاشت چې سودا اخلي په څومره روپۍ کېږي که ورځې دا د یوې میاشتې مصرف دې څومره یوې کېږي میاشتې شپږ زره روپۍ دي پنځه شپږ زره روپۍ نه لرې پنځه شپږ زره روپۍ په څومره وخت کار کوې ګپه ولاکه کړم ښه زه تا ته ښایي 5,000 روپۍ درکوم وا به درته کوم دا ګیره جار دغه 5,000 افغانۍ دي ویش مې راشي څومره دي صحیح دی بس دا 5,000 افغانۍ واخله او بېګا د کور سودا وه کور ته خو مې در سره نه بیایې بیایې مې کور ته اوس یو شی درنه غواړم یو شی درنه غواړم ژوندون په پروا کړی یما تا ته سلام ای ملنګۍ له تا مننه کوم بېګا راکه ځم زما د عمر مجبورۍ له تا مننه کوم کابل کې اوسېږم بېګا مې دلته یو ځای کې شپه وه دا بټوه مې رانه ورکه شوه او اوس د شپې ځای نه لرم فقط یوه شپه راکړه سهار وختي ځمه در سره ځم دولت زوی ته ما ته خلکو ویل چې پکتیا ډېر غیرتي خلک دي میلمه نوازه سرمایه شکر ده دگم نام ده خدای خدای دی بده ما وقت کارو سره کړی ده ما سره په ایران کې مسافر و درته نام ده خدای شي خوینه مې روژې ته د سودا اخیستې نه روژې ته به نو هېڅ شی دې نه دی اخیستی یو کیلو دال وخیه چې بل مې دې دغه دوکاندار ولا ولې هغه دا نه خپل په صدر د روژې سودا دې په څومره کېږي د درې میاشتو خاص خوري نه د یوې میاشتې د روژې مصرف دې څومره کېږي په دا مصرف په دا ځکه مثلا په ما خو د 6,000 5,000 څومره خدای که دې پسې نیوسي څنګه پرخ خو څومره 2 روزانه نیسي نو ټوله روزانه نیسي ادوه کې یو ورکای ده 8,000 روپۍ مصرف پرې راځي څومره پرې راځي خو چې 200 دې کړی ده هاي داسې وکړه دلته ما پوښتنه وکړې په فلانکي هوټل کې په 50 روپۍ شپه ورکړې 50 روپۍ ما ته راکړه هوټل کې په شپه ورکړې دې څومره ولا نقدي ولا خدای په دوسه وته چې خنوزي دې ګوره ما په ایران کې اته کال ایران کې ذاته کله تر کړې اته کال ما مسافري ولا الله دې جنتي کړي نور څه قربان ګوره دا سره پاتې دي دا وخت تیر وړه خدای خدای 10,000 افغانۍ دي دا وخت الله دې خبرې کوي په موږ د حق دی زه د کابل نه راغلی وم ما غوښتل د تاسو پکتیاوال خو ټول غیرتي خلک یې ورغوان نشته قربان الله دې جنتي کړي زه خدای کوي ولې خفه شولې پښ نو هغه خانه د وچ مړی د سره هغه پنیر چې په سیمه مې اتنې چې 500 جلوبي زو خلاص سمه 50 اوس د 1000 روپۍ واخله او نر غونډه د کور سودا په واخله د دې په مقابل کې یو شی درنه غواړم یو شی یو غیږه راکړه یم دې ویستلی له سیالۍ له تا مننه کوم زما د عمر مجبورۍ له تا دا دې په موږ حق وګوره موږ هېڅ کار هم نه دی کړی ټول کارونه الله کړي موږ وسیله شولو که نه چېرته کابل چېرته ځه او چېرته یې تا ساعت فروش شپه راکوې سلام علیکم الله دې وساته نیکي او پر بېوزلو لورینه زموږ فطري ځانګړنه ده او که خپل باطن ته په غور سره ځیر شو پوهیږو چې نیکي د بېوزلو لاسنیوي د دردېدلو زړونو ټکور او د خپل خلقت ارزښت ثابتولو ته زیاته لیوالتیا لرو انسانیت لورینه او لاسنیوی زموږ په ذات کې نغښتي ځکه خو تل سخاوت زموږ زړونو ته یو ډول خوږ سکون ورکوي نو زړه سواندی اوسه